افغانانو سلام. د خدای بندگانو تاسو په چی شي خپه یاستئ؟ تندیم تروش تروش نیولي دي ولې مهاجر سړي وروره څه له امریکا نه خو نه ډیپورټ کوي. پاکستان یو قرضداري ملک نوم راوړي دلته ورور افغانستان ته راځئ شنې مزې بیا دې پسرلي کې روپۍ ارزش یې څه کوي چې ولاکه ډوډۍ دې سړیتوب وي ولاکه هوا دې سړیتوب وي دې ښکلي موسم ته راځئ که زړه مو په ننګرهار کې اوسئ یخ هوا م خوښېده په پروان کې اوسئ لوګر کې ځئ پکتیا پکتیکا غزنی وروره لوی افغانستان ده هر جیته نر غوندې تلای سې نه څوک درنه شناختي کارت غواړي نه ته به وایې له امریکا یا له بلجیم نه یې ډیپورټ کړی وایي بلجیم مې بیا خولې ته راغی ته به وروره له استرالیا نه هم ډیپورټ کوي خدای م غرق خو نه یې پیسې دي نه یې ملک دې سړیتوب ده نه خلک دا چی شی دی چې تاسو خوشحاله سئ شکر وباسئ چې یا الله شکر تورخم نه چې راوړئ د افغانستان خاوره ما چې کوي خدای مو بیخ وباسه تاسو کبر کړی ده تاسو دې مور سره خیانت کړی ده نو راځئ وروره ګوله بس ته ذاتي په خدای ته داسې م چرت خرابه ده ته به وایې چې سویزرلینډ نه یې ډیپورټ کړی کرتت خدای بیخ شین کړ. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزانو دوستانو د افغان مهاجرینو د راستنېدو لړۍ په بې شرمۍ سره او په عزتۍ سره روانه ده نو دلته په افغانستان کې هم له هغه خلکو نه هیله او خواهش کوو چې کوم څوک کورونه لري مارکیټونه لري دوکانونه لري نو د خدای رویو کې په دغه خلکو باندې دا کرایه مه اوچتوئ. زه خبر سلم او نظام حکومت باید دې ته کلکه توجه وکړي تر څو دغه خلک چې موقف پرسته دي دا خو میلیاردران نه راشړي وروره دا غریبان مسکینان خښت و بټۍ والا کراچوانان دا راشړي نو تاسو د دې په خاطر کرایه زیاتوئ ته پوهېږئ چې هغوی که 1 لک روپۍ هم ولري سرمایه نو 1000 افغانۍ نه کېږي 1000 افغانۍ ته د میاشتې په کرایه کې ترېنه واخلي هغه غریب به څه شی کوي نو ټول افغانان نه مې هیله دا ده بالخصوص هغه خلک چې دوکانونه لري مارکیټونه لري کورونه لري په کرایه ورکوي نو ډېر ګزاره وکړئ که چېرته کرایه نه شئ کمولی کم از کم کرایه زیاتوئ مه او پاتې شوه چې دا خلک چې کوم راځي دا به بیا سره ګورو چې مونږ څه کوو که نه نو د کرایې فوز او د پاکستان د مردود حکومت لپاره دا د شرم وړ خبره ده چې د افغانانو سرمایه کنګل کوي. زه پوهېږم چې هلته دوی نه پیسې نغدې سره زر کالي هر شی ترېنه اخیستي دي او همداسې رالیږي وخت به د هر څه قضاوت وکړي انشاءالله تاسو تشویش مه کوئ افغانستان مه کور د نور عزیزانو دا لوګر ولایت په مرکز کې دا کتاب چوک مخکې د په هغه چوک مشهوره ده دلته چې راسئ دغه ونې زر زر یوسئ چې عطرونه ونیسئ دا دوکان هم راشي دا زر زر یوسئ چې دا ونه بیا خرابېږي زر زر یې ولګوئ که نه بېکاره خلک یا لکه کور کې مو لګوئ بازار کې مو لګوئ صحیح ده دا وګوره دا صبر ولې دا خرابې شوي دي اوس چې لاس ځانه کوي اوس چې لاس زه اوسم لاس بد وي جوړ کار ډک شه ده ونه ده صبر ونې چیرې دي کوم ځای نه راغلي ونې دې وچې شوې نه دي